د افغانانو مړه جذبه را ژوندۍ او په خپله د افغان کډوالو د سوځېدو لپاره لاریونونه وکړل. څنګه یې د ایران په سفارت برید وکړ او څنګه یې د ایران بیرغ وسوځوه، د دې هر څه د پوهېدلو لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې. مخکې له دې چې پوره ویډیو وګورئ، د مهربانۍ له مخې د سپورتي، سیاسي، هنري او فرهنګي مطالبو لپاره زموږ چینل ملت پلس درسره همدا اوس سبسکرايب کړئ. ایران هغه رذیل او بېشرفه هیواد دی چې هیڅ افغان ورته ارزښت نه لري چې آیا د انسان دی او که ځناور. د افغانانو وژنه په دوی ظلم او وحشت د دوی لومړیتوبونه دي. څه وخت مخکې ژوندي زلمیان راته سیند ته واچول، بیا یې کرونا کې به چې په هر افغان معمولي شک هم راتله وژل به یې. همدا شان تېره ورځ په ښکاره ډول د افغان کډوالو ډک موټر په ډزو وویشت او ژوندي وبه سېزل. خو زه حیران دي خپلو نااهلو مشرانو ته یم چې ګونګه خوله ناستیان غږ هم نه پورته کوي. بس که په ټوله کې ووایو د دې بېوزله ملت وینه خپلو مشرانو ته ارزښت نه لري، نو نورو ته به یې څه ولري. په هر حال اوس تازه خبردار دی چې د هلمند ولایت لسګونه اوسېدونکو یو نن د یو سوله ییز لاریون پر مهال غوښتنه کړې چې کابل کې د ایران سفارت وتړل شي. لاریون کوونکو ویلي ایران په افغانانو ظلم روان کړی او شدیده اړتیا ده چې دغه هیواد د افغانانو خلاف د خپلو کړو ظلمونو او کړو وړو حساب ورکړي. یاد لاریون کوونکو خبرداری ورکړی که چیرې ایران کې د افغانانو خلاف د شوي وحشت پوښتنه ونه شي او عاملین یې سزا ونه ګوري، په نورو لویو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. همدارنګه په دغه لاریون کې د ایران بیرغ ته یې هم اور اچولی به. بل خوا په ایران کې د افغانانو د سوځولو په غبرګون کې نن یو شمېر پیغلو او ځوانانو د اعتراض په توګه په کابل کې د ایران سفارت دروازه او لوحه په سور رنګ لړلې ده. ډیره مننه، ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ د چینل سبسکرايب مه هېروئ. تر بیا ښې اشارې.